دا خاورو کې لاندې شوي دي که نه، خو لکه دا دغه شتریک ها دکان دې یا الله خیر. د کورنۍ مې ټول 2 غړي د لاسه ورکړي دي او نور زخمیان لرم. اوس پاس د ګټو نه یېرېږو، داسې ځای ګورو چې د بره نه رامنې ګټې راونه رغړي. دا ور دا ماشومه چې ده د دې ماشومې خپله مور لکه شهیده شوې ده، یو ورور یې شهید شوی دی، یو یې لور شهیده خور شهیده شوې ده او پلار یې په خپله زخمي دی په ننګرهار څخه جامه کې دی. اته شهیدان نور 4 زخمیان او 3 خپله ورور راکښته شو، یو زخمی د راتګ نه دی پاتې او بیا همداسې د نازه راوړی. ډېر دردونه مې لیدلي دي بلکې خو داسې دروند درد تر اوسه ما نه و لیدلی. د کونړ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د سختې زلزلې له امله ګڼ شمېر کورنیو ته درنه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. په دغه زلزله کې ګڼ شمېر کسانو خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او د خپل راتلونکي په تړاو اندېښنه لري. یو کس چې د حکومت او سیمهییزو خلکو په هڅو ژغورل شوی وایي د کورنۍ 2 غړي د دې طبیعي پیښې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه د زلزلې له امله د خپلو کورنیو د غړو د لاس ورکولو په تړاو داسې وایي. نوم مې نعمت الله دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې د څپرو د سیمې اوسېدونکی یم او د کورنۍ مې ټول 2 غړي د لاسه ورکړي دي او نور زخمیان لرم. شمار یې راته معلوم نه دی، څه ما سره زره دي، یو څه هسپتال کې پراته دي، یو څه په لاره دي. بس ناڅاپي خبره وه، یو غرب وشو، پاڅېدو ته څوک جوړ نه شو. زه چې داسې کټ کې را جګ شومه، بېرته د کوټې چت را باندې راغی، د بره را باندې پرېوتو. بچي مې راسه خواته نږدې پراته وو، د چا مې ژړا اورېدل او چا سوري راته والې. ما باندې چت پروت و د کوټې، تقریبا نیمه ګنټه شاوخوا خو زما اواز نه کېده، نور اواز مې اورېده. د هغې نه وروسته بیا زما خوله ازاده شوه، بیا مې اواز وشو. زما زړه کې دا خبره وه چې خاص دا کور په ما راولېدلی، نور ګاونډ او نور ورونه او پلار او ټول به جوړي. سورې مې وکړلې چې زما مرسته وکړئ، څوک کومک را سره وکړي، هوښیار شوی یم غر کېږم. خو غږ بل چا هم کوو، دا د کومک غږ یې کوو چې موږ سره کومک وکړي. او ما هم سورې والې، حالات ټول یو وو. تقریبا څه کم 12 بجې به وي شاوخوا چې زلزله رامنځته شوې وه، خو چې ما کله سترګو کار وکړ او د ساعت ته مې پام شو، دغه وخت کې 1:30 بجه وه. دغه وخته پورې زما سترګې د لاس باندې نه وې لګېدلې. د هغې نه وروسته زه راووتم د دغه چت نه، نور کسان ورونه مې، ورور مې راغی، یو بل و، چت یې جګ کړ، دا بشونه راغلي وو، دوی ته جبلې واچولې. خو زه دونه شو چې زه خو لا بیا مې سیار وم، دغه زوی چې مې دې ځای کې و، دا زما داسې د لاس د لاندې سیار و، دا مې راجګ کړ. یو بل زوی مې و، هغه لاندې چغې والې. دا چې مې راجګ کړ، ده پسې زه راجګ شوم، خو هغه بل ما ویلې مړ دی، خو مړ نه و، بیا ژوندی و. هغه مې راجګ کړ. چې راووتم بار، چې مې پام وکړ، دنیا ټوله ورانه شوې وه او جوړ څه شی نه و. ټول خلک کېدای شي د ولاړو خلکو کې زیات خلک راغلي چې لیدلي یې هلته. داسې په هغه ځای اوس څوک نه پوهېږي چې دلته آبادي شوې وه او آبادي وه او یا څوک به دې کې اوسېدل. اوس هېڅ شی نشته. او متاسفانه چې 2 کسان مې ټول د کورنۍ شهیدان دي او زخمیان هم ډېر لرو، خو تعداد یې داسې راته نه دی معلوم. نو څه په هسپتال کې پراته دي، څه په لاره دي، څه دا موږ موجوده روان دي. پلار مې دی، لور مې شته پکې، ورېرونه، ورندارو،
ترنونه، ترونو زامن، ترونو ننګیندې، ترونو لمسي، دا ټول پکې موجود دي. تقریبا اخرني زخمیان چې زمونږ مړي چې راووتل تقریبا چې د ورځې 10 بجو نه وخه اوښتی وو چې اخرني کسان راووتل. د دې نه به ماسپښین ته به خبره رسېدلې وه 1 بجې به، او څه خو 1 ګنټه وروسته راووتو. نو الحمدلله نور خلک راغلي وو او مرسته هم کړې ده، او ټول دا شهیدان چې کوم وو هم د ولس را ایستلي دي. زموږ خپله وسه پرې نه کېدله، موږ خپله زخمیان وو، کار هم نشه کولی، او ولس هم راغلی وو. او چا وچه ډوډۍ د وسه شوې ده، وچه ډوډۍ ځان سره راخیستې وه، او که چا اوبه د وسه شوې وي هغه یې راخیستې وي. الله دې ټولو ته اجر ورکړي. نو اولنۍ غوښتنه خو زموږ دا ده چې سرپناه مو بلکل نشته. بېګا د شپې باران و او اسمان ته مې دغسې خولې وازې نیولې وو، د ماشومانان پراته وو، یو باندې جانماز واچوه، یو باندې دسمال، او چا باندې زولی واچوه، چې نه کېدل، چاره نه وه. اولنۍ خو سرپناه نشته، بلکل هېڅ نشته. د مخلوق ټول خبرې لیدلي دي ځایونه، نه کوم ځای کې داسې هواری شته دی چې سړی پکې کار وکړي، او نه هېڅ امکان هېڅ نشته. او بله خبره دا ده چې کورنۍ کې چې څه شی زموږ دي، که هغه خوراکه وه او که پوشاک و، هر څه چې وو، هېڅ موږ په خپلو سترګو بېرته نه دي لیدلي. هغه ځایونه داسې ډک دي چې نه پوهېږي چې دې ځای باندې ابادي پخوا تېره شوې ده. ګټې پرې پرتې دي او خاورې او چتونه هماغسې پرې پراته دي، یو څه غرونه پرې راغلي دي، ګټې پرې راغلي دي د بره نه. نو هېڅ هلته کوم نشانه نشته دی، نه د دغه کالو د ژغورلو چې شته دی چې سړی ترې وباسي، هېڅ خبره هم نشته. او دغه په تن چې مار څه دي، دغه لباس هم موندلی دی، الله راکړی دی، نور څه نشته. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل تن اوسېدونکی چې د خپلې کورنۍ 8 غړي له لاسه ورکړي وای، د شپې مهال ناڅاپه د زلزلې له امله د کور چتونه پرې ولوېدل او د کورنۍ غړي د خاورو او ډبرو لاندې پاتې شول. د حکومت او خلکو مرستې وې چې د ړنګو شوو کورونو څخه یې وایستل. زه یم د څوکۍ ولسوالۍ بادنجودي کې، نوم یې ابراهیم دی، او 8 شهیدان، نور 4 زخمیان، د 3 خپله ورور راکښته شو، یو زخمی د راتګ نه دی پاتې، او بیا همداسې د نازه راوړی، او نور سرپناه هېڅ نه لري، هر څه چې دي ړنګ شوي دي، هر څه ختم شوي دي. موږ داسې و خپله ایسار وو، نور خلک چې راغلو راویښ شو، او دا نور شهیدان شوي وو هغه هم د دقته خلک راغلو ملګري دی ورسېدلي. موږ ایسار وو، دویم ځای ولیدلي وو ایسار وو، د نورو خلکو ایستلي. یو مې زوی دی، 2 مې ورېرونه دي، او یو مې ورور دی، او ماشومان مې دي. دا مې 2 شهیدان شوي دي. یو مې د تره زوی دی، 2 لوڼې دي. دا 8 شهیدان زموږ د کور دي. او ښه مرسته عوام راغی، نور حکومت راغی، هر څه منډه. اوس سرپناه هېڅ نشته، چا سره وس او مرسته سره شوې کولی ودي، هېڅ نه لري. څه چې مې وسه کېږي وروره، نه د اوبو څښلو کاری شته، نه هر څه وسه هېڅ نه لري. هر څه چې دي په همدا ځایونه ختم شوي دي، چتونه پرې ولیدلي دي، او راوښتي راډوکې هېڅ نشته. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیواګل درې د بدګوړ بره څېرې کلي ته موږ هم ولاړو. د ورتګ پر مهال ګڼ شمېر کورنیو د خپلو عزیزانو د لاس ورکولو کیسې وکړې. د کلي خلک په ګډه ټینګار کوي چې عاجلو خوراکي توکو، درملو، خیمو او د ژغورنې نورو وسایلو ته سخته اړتیا لري، او د زلزلې د شپې کیسه داسې کوي. دا 14 اتاقونه لري چې دا د اول بېګا زلزلې په شپه باندې لکه ټول ویجاړ شوی دی، چې دې کې 6 کسه شهیدان لرو او 15 زخمیان دي په دې کور کې. دا مکمل تباه شوی دی. دې کې ځان دې سرپرست لګځی ما، خو نور کلی دلته د شته دی چې زخمیان لري، شهیدان نه لري، چې هغه هم بلکل ویجاړ شوي دا کورونه. لکه تاسو به اوس در وښیم د دې تاسو راپسې کېږئ. دې ته سیرې وایي، بله دیوګل سیرې وایي دې ته، او بره نو دغه کورونه دي، دغه تاسو ته ښیم دغه کورونه ټوله. خو دې کې راته ویجاړ شوي کورونه هغه دي چې تاسو هم دغه در ښیم، تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ چې ډېر زیات تکلیف کې شوي دي دا خلک. څاروي پکې لاندې شوي دي، وزې پکې لاندې شوي دي، زخمیان لري لکه دا کلی چې دی. اوس به تاسو ما پسې دا کلی ته د کورونو ته در ښیم یو یو، چې ډېر زیات دا خلک په تکلیف کې دي، مشقت کې دا زنانۍ بار ناستې، دا ماشومان بار دي، کورونو ته تللی نه شي،
ځکه کورونه داسې شوي دي چې اوس هم هېرېږي ټکان شته دی چې په دې ټکانو د لاسه زنانه هم هېرېږي کورونه هم لکه نیمه ویجاړ شوي دي نشي تللی دا به تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ دا چې دي دا ګوره دا ویجاړ شوي دي هغه اووه زنانه بار ناستې دي کورونو ته تللی نشي د پردې والې دي کورونه ویجاړ شوي دي په خپله به تاسو وګورئ دلته دا زنانه دي دا ترپال هم پرون یو کس راوست ګاونډي نه مخکې رانه دا خیمه م ورته ووهله باران بېګا شپه ډېر زیات و هغه هم تکلیف دی نن دا اوس ټکانونه هم دي خلک ډېر زیات تکلیف کې دي ډېر زیات تکلیف کې دي په خپله تاسو په خپلو سترګو باندې ګورئ ماشومان او زنانه بار ناست دي څاروغ څه لاندې شوي دي دا څو به د شپې بس دا بار د کېدل دا کور وګوره دا داسې ویجاړ شوی دی دا بر دا وګوره داسې تاسو نور خیمه بس بلکل د قیامت ورځ ده اوس په خپلو سترګو وګورئ دا ماشومه چې ده د دې ماشوم یې خپله مور لکه شهیده شوې ده یو ورور یې شهید شوی دی یو یې لور شهیده خور شهیده شوې ده او پلار یې په خپله زخمي دی په ننګرهار څخه جامه کې دی دا ګورئ دا بس دا دی دغه په خپله ګورئ راځئ تاسو راځئ دلته دا وګوره هغه وګورئ هغه کور هغه ویجاړ شوی دی چې دغه په خپله 15 کسه زخمیان دغه کور لري دغه پاس دغه وګوره په خپله سترګو باندې راځئ راځئ کورونه دي بس الله دې بیا هېڅ وخت نه راولي په افغانانو باندې بلکې هغه مسلمان الله پاک داسې دغه بچ کړي دا وګوره دلته تاسو راشئ دا به تاسو په خپله وګورئ دا وګورئ دلته په خپله 10 کسان زخمیان وو ماشومان او زنانه چې اوس هغه انتقال شوي دي روغتون ته څه دلته پاتې دي خو پاتې دې وجې نه دي سړک ته تیږې راغورځېدلي دي امبولانسونه نشي راتللی او چې پیدل یې وباسو نو یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې موټر ځای ته وځي دغې نه وجې دلته پاتې ټیمونه راځلي علاج یې کېږي خو سم علاج یې نه دی شوی دا ګوره تاسو راشئ دا نور کورونه وګورئ دا وګورئ دا ټول دا وګوره دا که دلته تاسو دا کیمرې والا راشئ نو خپلو سترګو به هر څه وګوري دې کې په خپله دې کور کې دا فامیل کم خو دې کې لکه څه چې وو 6 کسان پکې ټول زخمیان وو دننه که رسې راشئ لږ نو تاسو په خپله به دې پته ته لګېږي فقط دا دی چې دا چت یې نه دی غورځېدی خو لاندې چت یې کښته غورځېدلی دی راځئ تاسو لږ راشئ په احتیاط راشئ چې تاسو پکې جوبل نه شئ تاسو د الله جزای خیر درکړي لږ وګوره دننه دا ور هر څه ښکته تللي ها دا بر چت یې نه دی غورځېدلی خو دې د وجې نه لکه زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو لکه شهیدان نه لري دا ور هر څه به داسې بند پاتې دي او دا وګوره دا لکه دلته دا ماشومان پراته وو ته ګورې دا ماشومان دا اوس هغه تورشک دی چې دې باندې ماشومان پراته دي ها دا ګورې دا کمبلې ممبلې دا هر څه ده دا ګوره تورشکی دا ګورې دا خاورو کې لاندې شوي دي که نه خو لکه دا دغه شته دی ها بس الله بچ کړي دي بس الله څوک بچ کوي که نه دی دغه نه خو دا ټول ماشوم زخمیان دې نه راایستلي دا ګوره او تورشکونه ورته پراته دي دا وګوره راکټونه دا ټول بس هغه سامان د کور ټول خراب شوی دی خو بس دا دغه پاتې بس الله دا دغه کله چې شهیدان نه لري او ټپیان لري دا ګوره هغه ډوډۍ دغه دی که نه همداسې پاتې شوي دا بستلي دي دا ګوره هغه د زنانو چې کومه ډوډۍ دغه کړې دي خو بس اوس کسان یې زخمیان دي په روغتون کې دي نو دا همداسې پاتې دي دغه دا کولر یې وګوره دا هر څه سامان بس ګډوډ پراته دي ګډوډ دا پیلې دا د بکسونه بس هر څه خراب شوي دي منځ ته د دغه کلي یو بل تن اوسېدونکی وایي په کلي کې هیڅ کور جوړ نه دی پاتې شوی تر څو دوی ژوند پکې وکړي هغه زیاتوي چې حتی د اغوستلو کالي هم نه لري یو بل شی دی خو شهیدان پکې نه دي شي یو هغه کور دغه ویجاړ شوی دی په هغې کې زخمیان شوي دي ټول داسې لږ لږ زخمیان شوي دي لاندې کور د هغې کې دغه شوي دي زخمیان پکې شوي دي او دا ستومنې راوتي دي دا ماشومان ټول راوتي دي د څېړیو لاندې بېګا پراته وو نو موږ د بازار نه پرون مو ته چا ډوډۍ راوړله سرک مران دی هغه ډوډۍ د ماشومان وخوړله دلته نه د پخلي څه شته دی نه د اوبو انتظام شته دی زموږ بس دغه د کلیپ کې ویریږو په کورونه هم د دغه نه وتي دي او د شپې بېګا باران نه بستاره شته نه کټ شته هر څه ختم شوي دي اوس پاس د ګټو نه یېرېږو داسې ځای ګورو چې د بره نه رامنې ګټې راونه رغړي دا ماشومان دا یې نه دا د چړیو لاندې پراته دي داسې ځای ګورو چې د بره نه ګټې رامنې راونه رغړي دا ګټې را رغښتې دي دغه نه دا کورونه یې والي دا ټول ختم شوي دي نشته پکې شی تشه ډانچې ولاړې دي او نور شی نشته دی بس الله تعالی بېدو
دې که شهیدان نه لیکلي خلک ما ټول به څوک چا لاس خوږ او د چا سر ماته او چا داسې مات چې دغه شوي ده چې راوتي وو خلک او نور داسې شهید پکې نه دی شوی دغه یو کور بیخي تباه شوی دی ټول او به دا ټول لاره راته بنده ده چې څوک کومک له راځي هغه هم راته نشي را د شپې نشو رارسېدلی موږ ډېر کم کسان وو موږ یې له هغه زخمیان راوایستل هغه شهیدان پراته په کورونو کې هغه بیا نور خلک راغله د بل ځای نه راورسېدل هغو را سره هغه شهیدان او چې یو شهید د پرون د غرمې د 12 بجې پورې ورک وو خلک راووتل موږ نور ستړي شوي وو بېوسې شوي وو چې موږ هغه خپل شهید راوباسو نو خلک بیا پاڅېدل الله دې ښه سره وکړي د بادکور چې څه قوم موږ راغونډ شه خو د سړک د وجې نه مو ته څوک رارسېدی نه شو نه چا ډوډۍ راوړلی شوله نه چا کومک راته شه نه چا تسکور راوړی د نورو ځایونو زموږ تسکور را نه وه چې مونږ ځان له قبر ایستلی وه ځکه کورونو کې هر څه بند پاتې وو نو موږ ډېر په داسې بده ورځ چې الله په ټولو مسلمانانو او په افغانانو بیا نه راولي او چې څوک په دې حالت کې زموږ تپوس کوي او د دې دارې دارې خلک یو داسې ځپل شي او څوک یې تپوس کوي الله دې هغو له په دې باندې ډېر اجر ورکړي او زموږ د نړۍ مسلمانانو او ټول خلکو ته دا دغه ده چې باید چې دې مسلمانانو رحم وکړي الله پاک به تاسو باندې رحم وکړي بس موږ ډېر لوېدلي خراب شي یې په یو پله د تګ نه د دې کلي یو بل تن اوسېدونکی وایي د ژوند کولو لپاره نور څه نه دي ورته پاتې شوي د ژوند ټولې هستې یې له لاسه ورکړي هغه په خپل کلي کې د زلزلې له امله د وژل شوو او ژوبلو کسانو کیسه یې داسې کوي دې کور کې چې دی دې کې مانته 2 کوټې دیوال راولې لري او 4 زخمیان لري دې کور کې داسې دا او 4 دارې زخمیان لري یو هسپتال ته رسېدلی دی 2 لا همدلته ګزاره دی خو که دا ګاډی راورسېږي زموږ د ګاډي مشکل دی که مریضان به زموږ ټول دغه له تللي وی دلته څه علاج خاص نشته خو ناچاري دا ده چې خدمت لږ راباندې لږ ډېر دی نو چې هلته زخمي رسوه او دلته مړه ښوه او دې کې لږ مشکل راته دی نو دغې د وجې نه زخمیان همدلته خو امکان دی که دا یا الله خیر او دا زلزلې ټکان دي که نه دا زه چې دغه کومه اوس هم دا زلزلې ټکان دي دا کېږي زه دې ځای باندې پروت وم او د غر سره دا کټ را باندې کته لاړ خو زه الله راویستو دې ځای نه بیا د دې ځای یو بل زخمي پروت و هغه چغسری کې دی او دلته زخمي خو دا نه منه وه زه دغه ضیاءالرحمن ځای ونیولېږي در باندې دې ځای باندې دا کور غورځېدل دا یو څه غره خو دا نور خپله حال دی نه دغسې حال دی نو الله دې رحم وکړي دې ځای باندې یو زخمي پروت و هم وایي چې دغه کې دی او دې کور 2-3 زخمیان داسې ډېر بد نه دي خدای شته دی ګزاره او داسې یو انګازه وه نو الله دې وکړي د کونړ ولایت بېلابېلو ولسوالیو ته د کورنیو چارو وزارت ترڅنګ بېلابېلو دولتي اداراتو او مؤسساتو زلزله ځپلو ته د ژغورنې ترڅنګ بېلابېلې مرستې رسوي د رسیدګي په برخه کې خو چې ټول نظام تاسې ولید عملا د نظام له رهبري رانیولې وزارت داخله وزارت دفاع د استخباراتو عمومي ریاست نور وزارتونه چې کوم د نظام په تشکیل کې دي نو دوی 100% د خپلو موجوده امکاناتو چې ورسره وو نو دغه پیښې کې رسیدګي کړې ده خپل کوشش یې کړی ده زیار یې ښکلی ده قرباني یې ورکړې ده موږ له هرې ادارې نه چې د نظام هره اداره ده هغه که دفاع وزارت داسې په خپله برخه کې څومره کار وکړو داخله وزارت د څومره کار یې وکړو نور وزارتونه دي د استخباراتو لوی ریاست د مجموع کې ټول نظام الحمدلله په دې خوشحاله مې اوسي د موږ نظام ده او د خلکو په خدمت کې ده یعنې خپل مسؤلیت یې 100% راپکړ نو باقي هم خدای پاک د خیر پېښ کړي خیر به یې غواړو خدای پاک د داسې واقعاتو نه همیشه مسلمانانو ساتي خصوصا زموږ دغه جغرافیه نو داسې پېښې د خدای باقي لرې خو په دغه پېښه کې ټول نظام خپل مسؤلیت په پوره معنا سره ادا کړ د کونړ امنیه قمندان وایي چې تر دې مهاله د زلزلې له امله شاوخوا 1000 کسان شهیدان شوي او 2500 نور ژوبل دي د هغه په وینا د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روان دي او د احتمالي تلفاتو شمېر ښایي لا پسې لوړ شي نو ارقام خو دا اوس هم چې موږ او تاسې خبرې کوو ارقام تفاوت کوي په تېرېدو د وخت سره ځکه بعضې داسې ساحات پاتې دي چې هلته لاسرسی نه ده سوی شهیدان شته زخمیان شته نوي معلومات راځي نو فعلا پورې تقریبا د موږ همدغه تر 1000 پورې تقریبي شهیدانو تعداد رسیږي نو له 2000 نه زیات
د 2500 یا دغومره ارقام تقریبي دا د زخمیانو ده. نو اوس هم دغه شمېر لا نهایي نه ده، نو چې دقیقه شمېره به څومره سي. په دې ولسوالۍ کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه صحي پرسونل د زلزله ځپلو شوو د ژغورنې په موخه راغلي دي. زه ډاکټر اسدالله ګداخیل د لوګر د ولایت د صحي ټیم د ډاکټر صاحبانو مشر پرون شپه دلته راغلي یو او تر اوسه پورې د دغه منطقې زلزله سوې په دې خدمت کې یو. زما د توابت 10 کاله کېږي، که څه هم زموږ ملک همیشه ناخوالو سره وي، جنګونه یو ډېر زخمیان هر څه م لیدلي، خو ما په دې 10 کلن توابت کې داسې واقع سي په فامیل نه حتی 15 نفره د ماشومان زنانه ټول تللي وي. ډېر دردونه م لیدلي دي ملک کې، خو داسې دروند درد تر اوسه ما نه و لیدلی. لکه دا هر څه وینم ته باور په خدای وکړه چې موږ ډېر ورسره اوبه کوي. زنانه ماشومان راځي بېوسلي، کورونه تباه او دوی بیچارهګان انشاءالله سره پر شل لپاره پاتې یا شهیدان سوي دي او دوی ورڅخه دا خبره واقعا ډېر دردآور دی. یو ټیم راغلی تقریبا 12 نفره ډاکټر صاحبان دي، اورتوپید ډاکټر صاحبان دي، داخلي نرسان او فارمستان مکمل موږ سره دي او تر ډېره حده پورې هغه ضروري دواګانې چې موږ دي د ټول ولایت لوګر ته صحي بخش کې موږ راټولې کړي او والا د ټول څخه کې ډېر کومک موږ سره کړی. تقریبا امبولانس او موټر یو امبولانس دوایي او 4 نفر 5 نفر موږ ډاکټر صاحبان خپله ساحې ته تللي دي له مکمل دوایي او پاسمانو سره او هغه ساحې ته موږ 8 نفر دلته مصروف یو. نو دوایي تر حده پورې چې ډېر عاجل دواګانې او ضروري دواګانې دي دغه منطقې خلکو او دغه زخمیانو ته م راوړي او په خدمت کې یو انشاءالله. دلته خو 2 ډوله واقعیت موږ ولیدل، بلکې 3 ډوله. یو هغه واقعیت چې خپله هغه دغه ساحې هغه د زلزلې ځپلي خپله خلک راځي زخمیان وي او هغه خلک وي چې راغلي غریب ماشومان زنانه لکه دا مریض ګورې داسې چې هغو خپل پامیر هم لاس ورکړي دي، هم روحي مشکل، هم د تږې د لوږې او مشکلات، هم د ستړیا او د بېخوبي، د تنګې د سختې ګرمي، دا ټول مشکلات، دا د سختو مزلونو هغه درد او غم چې دوی تېر کړی ده، هغه شهیدان دوی پامیر لاس ورکړي دي، نو دغه ټول په دوی باندې بوجي. نو دا مریضان یو وکتلي دي. دوم هغه مریضان هم راځي چې هغه نور منطقو خلک چې کومک ته راغلي دي هلته ورځي، هغه هم بېچارګان چې غرونه دي ډېر مزلونه کوي، هغه هم همداسې اکثره غورځېدلي زخمیان سوي هغه هم راغلي دي موږ تداوي کړي دي. او بالاخره د دغې منطقې چې دا یو غریبه منطقه ده، په دې کې زنانه ماشومان چې له همدغه زلزلې نه دوی ځپل سوي دي او یا هم مخکني مریضانو، خو یعنې دا یو غریبه منطقه ده په صورت عموم سره سابقه مریضان ماشومان زنانه یعنې ته باور وکړه چې دومره معمولي مرضونه، خو لکه دې ساحه کې نه صحیح مرکز ته نه څوک شته او هغه ورته لوی جنجال سوی نو تر حده پورې هغه دواګانې موږ راوړې وي او هغو ته ومرګه. نو دغه 3 قسم مریضان موږ تر اوسه کتلي دي. تقریبا که زه حساب کړم نو د 1.5 سال شاوخوا کې موږ مریضان کتلي وي او هغه ته مختلف دواګانو سره دوام ورکړي، تطبیقات هم ورته کړي، پانسمان هم کړی، سیروم پیشکاري ساتڅه موږ سره وي. نو 1.5 سال مریضان شاوخوا موږ داسې به کتلي وي انشاءالله. د کونړ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د زلزله ځپلو سره مرستې روان دي او ګڼ شمېر هیوادونو خپله خواخوږي ښودلې او د یاد ولایت له زلزله ځپلو سره یې د مرستو ژمنه کړې ده.